چې د عمران خان سره وکړو او کیا او د عظیم سواتي سره یعنې د پی ټي ای سره همغه کار یې اوس د پی ټي ایم سره شروع کړو او د وزیر ګیلمن دغه ویډیو به تاسو ته مخې ته درغلي چې ډېر په بېچارۍ سره ډېر په مجبوریت سره د پاکستان د دهشتګرد ریاست بیرغ لاندې کېنولی دی او د پښتنو په خلاف او د پی ټي ایم په خلاف او د افغانانو په خلاف او د افغانستان د بیرغ په خلاف باندې دا بیان ورکوي. پښتنو افغانانو ورونو تاسو مخکې ما ویلي چې د دنیا څومره کفار هیوادونه یو طرف ته کا خو د پاکستان د دهشتګرد ریاست ظلم بل طرف ته کا. دلته دوه طریقې دي، یا به په بېغیرتۍ په دوستوب بېلبېلې مافې که هر څومره بېعزتي تا ته درړی ته ژوند تېروئ خبره نه ده، او که بغیرت شپې کې او د ازادۍ چغې وهي او د خپلواکۍ چغې وهي او الله تعالی ازادي درکړې د هغې چغې وهي، انجام به دې د عمران خان په شان وي، انجام به دې د بوټو په شان وي، انجام به دې د عظیم سواتي په شان وي، انجام به دې صاحب مهربانه د شریار خان افریدي په شان وي. ښځې خلکو نه پرېږدي. ته ما ته ووایه د خپل ناموس نه قیمتي شی شته دی؟ اوس چې د یو سړي ناموس خرابېږي او د منځه ځي او بېعزته کېږي نو خو هغه خو مجبوره دی چې یا به دغه شان دي زه نه پوهېږم چې وزیر ګیلمن سره څه شوي دي یا څه ورسره کړي دي، خو دا ویډیو د مجبورۍ ده. لکه وزیر ګیلمن چې دی موږ ته د هغه غیرت، موږ ته د هغه پښتو، موږ ته د هغه افغانیت معلوم دی، په هغه باندې ډېره سختې رالي، خو دومره د یاد وساتي چې دا دهشتګرد پاکستان ریاست ته که ته وزیر ګیلمن نیسي یا علي وزیر دې نیولی او په محبس کې دې واچو، یقین وکړه که د پښتنو افغانانو ته شکست ورکړي، شکست به ته خورې او داسې شکست به خورې انشاءالله یا تور پنجاب دهشتګرد ریاست ته چې قسم مې په خدای چې زه به ژوندی یم چې ستا به حالت موږ د بنګلادیش نه بدتر او انشاءالله د دې په دې اټک باندې به تا موږ ورړو. خو د تاسې پښتنو ته وایم که پی ټي ای والا سئ که پی ټي ایم والا سئ د خدای په لحاظ باندې د یو بل په خلاف باندې دا کار مه کوئ. یو ورونو نه د پی ټي ای پرېږدي، نه د پی ټي ایم پرېږدي، نه د نیشنل پارټۍ پرېږدي، یو هم دته نه پرېږدي. موږ ټولو سره دا کار کوي او را سره یې کړی دی. دغه زموږ جهادي لیډران چې دي ټولو نه دغه شانې ویډیوګانې ډکې کړي، څنګه نشي کولی د پاکستان په مقابل کې. نو خبره دا ده پښتنو افغانانو ورونو چې کنځلې بدې ردې مه وایئ، د دفاع ټیم دی او انشاءالله د تور ریاست دا حربه به هم ناکامېږي او ولي وزیر به یا نور پښتانه به انشاءالله یو ورځ د ازادۍ بیرغ اوچتوي. زنده باد دې وي لر او بر افغانان. خدای ته وګورئ، کنځلې بدې ردې مه کوئ، دا مجبور دی اخرب، دا بېچاره تاسې د دې نه څه خبره چې سره څه کار کوي یا څه کار یې ورسره کړی دی. دا چې ما سره وي زه مجبور یم د خپل ناموس نه د خپل وایي تور ریاسته خدای به دې په ګوته راولي نو، او چې کوم پښتون د دې ریاست سره ودرېږي د هغې نه بېغیرته نشته دی.